د بګرام هوایي اډه چې د سیمې له لویو او ستراتیژیکو هوایي او پوځي اډو څخه شمیرل کیږي په بیلابیلو وختونو کې د پخواني شوروي سره پوځ او د امریکای د ځواکونو د پوځي قوماندې مرکز هم پاتې شوی. وروسته له دې چې د دې اډې په اړه د امریکایي ځواکونو او چینایي ځواکونو شتون شایعات خپاره شول، په تازه خبر کې د پروان د لویدیځ قلوردو قوماندان ویلي چې دوی به هیچ برنی ځواک ته په دې اړه کې د شتون اجازه ورنکړي. دوستای هستند که از هر طرف رابطه میکنند که در میدان هوایی بگرام امریکایی ها جابجا شده. چند روز نت قطع شده بود، سر صدای مردم برآمده بود که امریکایی ها جابجا شده، چینایی ها جابجا شده. ما براتان اطمینان میتم که نه امریکایی ها جابجا شده و جابجا شده میتونه و نه چینایی ها جابجا شده. اسلامي امارات د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د سیاسي تعامل غوښتونکی دی او دغه اړه د اسلامي امارات د ځواکونو تر کنترل لاندې ده. تعامل یک چیزی است که امارت اسلامی با بسیاری کشورها تعامل داره، اما به زور و به قلدری نمیتونه که هیچ کشور یک وجب و یک بلست خاک ما را تصرف کنه. اردو ملی افغانستان از وجب خاک خود دفاع کرده و دفاع میکنه. سیاسي شنونکي باور لري چې دې اړې ته د امریکایي ځواکونو راتګ ناممکن دی او اسلامي امارت ځواکونه به سخت غبرګون وښيي. په ځمکه کې به انشاءالله چې د دوی قدم کېنښودل شي او که چېرته ټرمپ دا غلطي وکړي په دې وختونو کې انشاءالله ډېره شرمېدلې ماته به دا ځل ومومي. خو د افغانانو نه بالخصوص د امارت اسلامي نه مې غوښتنه دا ده چې د خپل ملت په غېږ کې ونیسي، د ملت مشرو ته غوږ کېږدي، ملت سره نږدې شي او په اداره کې چې هغه څوک دي چې هغه د ملت لرېوالی غواړي، د ملت بېعزتي غواړي، د ملت او دولت په منځ کې فاصله غواړي، د هغې باید مخه ونیسي. مخکې له دې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو ځواکونو د وتلو په څرنګوالي نیوکه کړې وه او ویلي وو چې د اسلامي امارت له چارواکو سره د دې اړې د بیرته ترلاسه کولو په اړه خبرې کوي، خو دغه ادعا د اسلامي امارت له لوري نه ده تایید شوې.